په بدخشان کې 40 اړمنو کورنۍ ته د ژمنیو مرستو ویش. د مرستو دا لړۍ د یوې خیریه موسسې لخوا د اړمنو کورنیو د ملاتړ او د ژمي په سړه هوا کې د هغوی د ژوند ستونزو د کمولو په موخه پیل شوې ده. د دې بنسټ چارواکي وایي چې د دې مرستو ویش په بدخشان کې د دې ادارې د ژمنیو بشري پروګرامونو یوه برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر ګټه اخیستونکي د دې مرستو په ترلاسه کولو خوښي څرګنده کړې او د اړمنو کورنیو لپاره د داسې پروګرامونو د دوام او پراختیا غوښتنه کړې ده. البته بازم تشکر زیاد میکنم از خیرینی که از کشور قطر با ما همکاری کردن و مقدار موادی را تهیه کردیم و به جمع از عزیزان و یتیمان و بیوه‌زنان و انسان فقیر نیازمند دستگیری کردیم. البته هدف از کمک کردن امانا دستگیری تعداد نیازمندان در زمستان سرد بدخشان بوده که ما بتوانیم حداقل همدردی و همدلی با این تعداد افرادی داشته باشیم. و قضیه که ما تعدادی که چیزایی که همکاری کردیم در اینجا آرد از قبیل چه زمستانی کمپل هست و یک بسته از لباس‌های زمستانی است که هدیه برای این عزیزان دادیم و همچنان مواد خوراکه داریم که شامل آرد است و برنج است و روغن است و نخود و لوبیا و رب. بخش ما کمک شده، ما همگی طفل ما خودمان بسیار خوشحال هستیم. تشکر از استادای محترم که در این کمک به ما آرد دادن، برنج دادن، لوبیا دادن، روغن دادن. ما بسیار خوشحال هستیم. کلی فامیل خانمان در حق شما دعاگوستیم. ما در مشکلات های سخت بودیم، شما مشکلات ما را پذیریدین. یک جیان تشکر. ما را میو کار میکنیم، ما را گرفتن رضایی میشه در اینجا کمک میکنن. لوبیا، برنج، مدرکه، نخود، آرد، کمپل با ما این را کمک کنند. در بازار روی سری که اکثر اینجا ما کارگر نیستیم. ما خوب کمک به خپل ممکنه خونه‌شون. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سړه هوا د واورې ورېدل او د ژوند د لګښتونو زیاتوالي سره په بدخشان کې د ډیرو اړمنو کورنیو لپاره د ژوند شرایط نور هم ستونزمن شوي دي او د بشري مرستو اړتیا تر بل هر وخت ډیر احساسېږي.